السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټکی یوټیوب چینل له اړخه ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نوي ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د پاکستان کوم ټي وي چینل دی یا نور کوم ټي وي چینل دی، مطلب ټي وي خپل په موبایل کې بغیر له انټرنیټ نه استعمال کړئ. ټیک ده، خپل موبایل داسې کوي لکه ټي وي، او د ټي وي ټول چینل خبرونه وغیره ډرامې وغیره سیریلي یا هر څه چې خپل په موبایل کې تاسو بالکل مفت وګورئ. ملګرو ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. او دې نه وړاندې تاسو ته ایډوکیشن عرض کوم که تر اوسه تاسو زموږ پښتو ټکی یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان کلیک کړئ، زموږ نه ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو قدرمنو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک چې دی هغه موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل هم دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کلم چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ نو تاسو ته به دلته کې دغه شان یو انټرفیس راشي. ټیک ده، تاسو له دلته کې راکړی دی جاین آپشن، تاسو به جاین کې دلته کې تاسو وګورئ دلته 60 پلس کم چې دي چینلې چې کمې دي هغه ټولې به تاسو ته دلته کې ښکاري. تاسو ته به دغه شانتې راشي. دا وګورئ تاسو ټوټل کمې چینلې چې دي پاکستان یا کم ریجنل چینل چې دي یا د ماشومانو لپاره کم کارټونز وغیره چې دي دغه چینلې ورسره میوزیک والا یا اسلامیک ریډیو هر څه چې دي دا ټوټل به تاسو ته دلته کې راشي. دا وګورئ نیوز هیډلاین، مطلب څوک نیوز کتل غواړي نو د هغې لپاره کمې چینل چې دي د خبرونو دا وګورئ ټوټلي تاسو ته دلته کې بالکل مفت تاسو په موبایل کې ملاویږي. یا کوم انټرټینمنټ مطلب کومې ډراماز وغیره چې دي د هغې نه کومې چینلې دي دا ټول به تاسو ته دلته کې بالکل فری ملاویږي ستاسو په موبایل کې. مطلب ټي وي د ستاسو اړو ضرورت نشته دی، خپل موبایل چې دی هغه تاسو د ټي وي په ځای استعمالولی شئ. ټي وي کم کار چې دی هغه تاسو خپل له موبایل نه اخیستلی شئ. دغه شانتې وګورئ مختلف کم پروګرامز چې دي دا وګورئ نیوز هیډلاینز یا انټرټینمنټ وغیره چې دي دا ټول تاسو ته دلته کې ټاک شوز ډراماز یا فیملی والا کرکټ ورلډ کپ هر څه چې دي دا ټوټل تاسو ته دلته کې بالکل مفت ملاویږي خپل په موبایل کې. نو خپل په موبایل نه تاسو اوس د ټي وي کم کار چې دی هغه اخیستلی شئ چې چېرته هم یې نیوز کتل غواړئ یا بل څه کتل غواړئ نو ټول کتلی شئ. دې نه علاوه کم لایو چینل چې دي دا وګورئ تاسو ټوټل دلته کې تاسو ته 60 نه سیوا کمې چینل چې دي 60 پلس چینل تاسو ته خپل په موبایل کې ملاویږي بالکل په اسانه طریقې سره. سمپل هم دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ، دغه سیټینګ وکړئ او د دې نه بعد چې کوم یو چینل تاسو خوښ نو هغه تاسو دغه ځای کې کتلی شئ. سمپل ساین ان به تاسو نه غواړي نو تاسو به خپل نمبر سره چې کوم دی دا ساین ان کوئ. دلته کې وګورئ انټر یور موبایل نمبر، تاسو له راغې ورپسې نیکسټ آپشن چې کوم دی دغه نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. د دې نه بعد چې تاسو بیا وګورئ نو لایو چې کومې چینلې دي هغه ټوټلې تاسو دلته کتلی شئ. دې نه علاوه په دې کې تاسو له کم کاینز چې دي هغه هم راکوئ. ټیک ده، مطلب امبیان یې درله پکې بالکل مفت راکوي. دا وګورئ تاسو 2 کاینز نو یوې ورځې دپاره دی ماله 15 MB راکړه. دغه شانتې تاسو کولی شئ چې ډیلی به دا تاسو له چې کوم دی نیټ راکوي د دغه ټي وي چینلز کتلو دپاره. تاسو په دغه طریقې سره خپل په موبایل کې هم د ټي وي کار اخیستلی شئ خپل له موبایل نه. ملګرو ډېر د کار اپلیکیشن دی، امید لرم چې خوښ شوی به مې. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.